علماء د دیوبند په کې د ټولې دنیا د علماو نه مخکې دي. که میدان د تعلیف دی علما د دیوبند په کې د ټولې دنیا نه مخکې دي. که میدان د تبلیغ بم روان کړی دی، که میدان د مناظرو دی، دا الحمدلله بم روان کړی دی. علاوه د دې نه هر میدان د علم چې ګورئ د دې ادارې نه فیض یافته کړی دی. او دارنګې د دنیا په سطح باندې د کفر مقابله هغه د دې ادارې نه شوی دی. الامارت اسلامي دا هر کرتی دیوبندي دی. الله محمد عمر مجاهد رحمه الله نه واخله تر اجما کرته پورې چې موږ یو الحمدلله دا ټول دیوبندیان ونصلي ونسلما أما بعد فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة إن تنصروا الله ينصركم القرآن. درود شريف الشوق تروي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. دا اهل سنت والجماعت دا علماء دیوبند رښتونی عقیدې سره تعلق لرونکو حضرات سامعینو او ناظرینو دا پروګرام مندوب دی، مستحب دی، باعث د ثواب دی، کار خیر دی. دارنګې پروګرامونه منعقده کول د دفاع د دین او مذهب د دفاع د شان د صحابه کرامو. الله پاک فرمایي ان تنصروا الله ينصركم. یا که تاسو د الله پاک امداد کوئ نو الله پاک به ستاسو امداد وکړي. اوس د انسان ذهن ته دا سوال راځي چې الله پاک خالق هدایت دی، الله پاک قادر مطلق دی، هغه چا ته محتاج نه دی، د چا امداد ته ضرورت نه لري. نو موږ د الله پاک سره څنګه امداد کوو؟ مفسرین حضرات فرمایي ویل د تقدیر دی چې ان تنصروا دین الله ينصركم. که تاسو د رب کریم د دین امداد کوئ نو الله پاک به تاسو سره امداد وکړي. اوس زموږ د الله پاک علما فرمایي چې د الله پاک د دین د خدمت او د دفاع دوه طریقې دي. یو ابقاء د دین د الله پاک دی او بل اعزاز د دین د الله پاک. ابقاء د دین د الله پاک چې دا علما او مسلمانان به د دې کوشش کوي چې د الله پاک په ځمکه دا دین باقي پاتې شي، دا خدای ختم نشي. او بل اعزاز د دین د الله پاک چې دا دین د بقا سره سره معزز وي، عزتمند وي، ذلیل دي نه وي، د بیکار او د انذار پر خلقو کار دي نه وي. وګورئ دا اعزاز د دین دا موقوف دی تر ابقاء د دین پورې. ولې که ابقاء د دین نه وي نو اعزاز به چا ته ورسي؟ بغیر د ابقاء د دین نه اعزاز د دین دا متصور نه دی. ابقاء د دین دا په مدارس سره راځي، د دې تعلیم او تعلم سره راځي. تر څو پورې چې دا سلسلې د تعلیم او د تعلم جاري او ساري د الله پاک دین په ځمکه بیا باقي پاتې کېدلی شي. او که دا مدارس ختم شي، دا سلسله د تعلیم او د تعلم ختم شي، دا د دین ختم شي. او بل اعزاز د دین د الله پاک دی چې دا په قتال سره راځي، دا په جهاد سره راځي. په کوم ملکونو کې چې د اعلاء کلمت الله دپاره جهاد کېږي هلته دا څوک د الله پاک دین ته په بد نظر نشي کتلی، یعنې که وګوري دا سترګې به خلک پرې راوباسي. او په کوم ملکونو کې چې د اعلاء کلمت الله دپاره جهاد نه کېږي، جهاد د کفارو د دوی د مرتدو غلامانو سره نه کېږي، هلته دا دین د الله پاک ته خلک نه ګوري بلکې په سپک نظر ورته ګوري. تقریبا دا خلک و د دین کارونو ته د اوزګارو د بیکارو خلکو کار وایي. نو یو ابقاء د دین د الله پاک او بل اعزاز د دین د الله پاک، دا دواړه کمینګاوې او سنګرونه چې منظم او مجهز وي دا د الله پاک دین په ځمکه کې باقي پاتې کېدلی شي. او الحمدلله چې په نن عصر کې دا دواړه کمینګاوې علماو د دیوبند ګرمې ساتلي دي. د میدان د تعلیم او د تعلم دی علما د دیوبند په کې د ټولې دنیا د علماو نه مخکې دي. او په میدان د جهاد دی علما د دیوبند په کې د ټولې دنیا د علماو نه مخکې دي. کله چې هندوستان ته انګریزان راغلل اسلام او مسلماني په خطر کې شوله، نو اکابرینو اولیاو دا سوچ وکړی چې د اسلام او مسلمانۍ بقا دا موقوف دی د دین تر بقا پورې، او د دین بقا دا بیا موقوف دی د دې دین د تعلیم او د تعلم تر بقا پورې. نو که در صغیر کې به وایي د اسلام او مسلمانۍ بقا څنګه لاسته راشي؟ د ډېرو مشورو او فکرونو بعد الله جل جلاله ورته الهام او کشف وکړلو او د دې عظیمې قلعې د دین د دفاع د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودلو. د دارالعلوم دیوبند
د رسمي کېدو سره سره دا یو الهامي مدرسه ده. تاسو چې د دنیا کوم څه ته ځئ، هر ځای ته ځئ، الله پاک د دې خدمت کما حق کوي د علماو د دیوبند نه اخلي. که میدان د تصنیف هم دی، علما د دیوبند پکې د ټولې دنیا د علماو نه مخکې دي. که میدان د تعلیف دی، علما د دیوبند پکې د ټولې دنیا نه مخکې دي. که میدان د تبلیغ دی، الحمدلله دا هم علماو د دیوبند روان کړی دی. که میدان د مناظرو دی، دا الحمدلله علماو د دیوبند روان کړی دی. علاوه د دې نه هر میدان د علم چې ګورئ دا الله پاک د دې ادارې نه فیض یافته کړی دی. او دارنګې د دنیا په سطح باندې د کفر مقابله هغه د دې ادارې نه شوی دی. الحمدلله دا زموږ امارت اسلامي دا هر سر کې دیوبندي دی. د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله نه واخله تر ادنا سر ته پورې چې موږ یو الحمدلله دا ټول دیوبندیان الحمدلله دا ټول دیوبندیان دي. په بری صغیر کې د قادیانت فتنه راووتله، مقابله او سرکوبیه دارالعلوم دیوبند او علماء دیوبند وکوله. په بری صغیر کې د انکار حدیث فتنه راووتله، د دې سرکوبیه او مقابله علماء د دیوبند وکوله. د وکټوریا اهل حدیث فتنه راووتله، علماء د دیوبند په کوشش الحمدلله دا پوره کېدو ده. هر مبین او مبتل چې د دې رښتینې عقیدې ثم زخمي کوي دپاره میدان ته راوتلی دی، د دې رښتینې عقیدې د مذهب او د دین د ختمولو کوشش کړی دی. عموماً د دین په دفاع کې ورته لکه سر ولاړ هغه که فرقه د موجودیت ده، هغه که فرقه د رافضیت ده، هغه که فرقه د بریالویت او د پنجپیریت ده. الحمدلله علماو د دیوبند په هر میدان کې د دین او مذهب دفاع په خپلې شینې زده کړي. اکابرینو دیوبند چې کوم خدمات و دین ته کړي دي، د دوی دا خدمات ازهر من الشمس دي.